هغه مسلمان سرلښکر چې هالیووډ د خپل فلمونو له لارې بدډوله کړی. زموږ په اوسمهاله نړۍ کې ډیری خلکو د زومبي فلمونه لیدلي، د کومو جوړول چې په 1968 میلادي کال د هالیووډ له اړخه پیل شول. خو که چیرته تا یو چاته وویل چې زومبي یو افریقایي مسلمان سرلښکر و، هغه شاید تا پورې وخاندي او ټوکې درپسې پیل کړي، ځکه دغه د ننمهالې نړۍ وضعیت دی. د برازیل تاریخي اسنادو ته په ورګرځېدو سره دا راته جوته کیږي چې په 1538 میلادي کال کې هغه افریقایان چې د مریانو په توګه برازیل ته راوړل شوي وو ډیری مسلمانان وو، او د 40 کلونو په موده کې نږدې 14,000 بېوزله مسلمانان برازیل ته نقل کړی شول. دغه مهال برازیل د پرتګال له واکمنۍ لاندې وو. دوی دغه مسلمانان په زور له خپلې ځمکې افریقا څخه برازیل ته راوستل ترڅو د هغوی خادمان او ماتحت وګرځي. په 1509 میلادي کال کې د سخت ظلم او تیري له کبله ځینې افریقایانو ځنګلونو ته پناه یوړه او هلته یې ځان ته خپل استوګن ځایونه جوړ کړل. دوی د باهیا مستعمره جوړه کړه په کومه کې چې په سلګونو افریقایانو شتون درلود. د دې په وړاندې د پرتګال د استعمار چې واکمن رد عمل خورا سخت و، ځکه هغه درون توپچي قوه او پیاوړې سلاح درلوده، خو سره له دغې قوې هغه په بشپړه توګه ونه شوای کولی چې د افریقایانو ټولنې له منځه یوسي، ځکه دغه افریقایان د الله د قرآن او د اسلامي شریعت ټینګ پیروان وو. په پای کې د دوی شمیر زیات شو او هوډ یې لا پیاوړی شو. په 1405 میلادي کال کې د ازادۍ پاڅون اعلان کړی شو. د دې ستره لاسته راوړنه دا وه چې د برازیل په شمالي سیمه بلمریس کې افریقایان سره یو کړل. دوی وکولی شول چې د مسلمانانو لپاره یو خپلواک دولت جوړ کړي چې بیا بلمریس ونومید. د دوی شمیر تر 10,000 تنو ورسید چې ډیری یې تورپوستي وو. بیا کانګا زومبا د دوی د سرلښکر په توګه غوره کړی شو. د زومبا او د پرتغالي واکمن ترمنځ له اوږدې جګړې وروسته د پرتغال حاکم زومبا ته په دې شرط د سولې وړاندیز وکړ چې که چیرې دوی خپل دولت بلمریس د پرتغالي حکومت لاندې مني نو دغه ټول مریان به ور آزاد کړي. زومبا دغه وړاندیز ومنه، خو یو بل ځوان سرلښکر چې زومبي نومېده د دغې تړون منلو ته چمتو نه شو، ځکه هغه د پرتغالانو له زیان څخه بشپړ ډاډمن نه و. په کال 1480 کې زومبي د پرتګالیانو پر ضد د یو شمیر جګړو مشري وکړه. پرتګالیانو یوازې له ډېر اوږد جنګ څخه وروسته وکولی شو چې د مسلمانانو د واکمنۍ خپرېدل ودروي. بلمریس په 1494 میلادي کال د پرتګالیانو په لاسونو کې وغورځېد. په کال 1495 میلادي زومبي ونیول شو، بیا ووژل شو او پر جسد یې مثله وشوه، ټوکړې ټوکړې شو. د زومبي دغه پاڅون یوازینی پاڅون نه و چې د پرتګالي استعمار پر وړاندې راپورته شو، او نه بلمریس د دوی یوازینی مستعمره وه، بلکې د یو شمیر پیړیو په اوږدو د ښکېلاک او پاڅون دغې لړۍ شتون درلود، تر دې چې د 19مې پیړۍ لومړی لسیزو ته راوغځېد. په دې ورځو کې ټول خلک زومبي په دې بڼه پیژني چې دا هغه مړی دی چې د تور جادو په مټ بیرته ژوند ته راستون شوی. دغه راز دوی د افریقایي فوتو مریان. دغه خپور شوی فکر د هغه هالیووډ فلمونو اغیز دی چې د 1968 میلادي کال را په دې خوا خپرېږي. اوس هم ډیری خلک نه پوهیږي چې زومبي هغه مسلمان افریقایي سرلښکر دی چې د افریقایانو په ګټه یې د پرتغالي ښکېلاک په ضد د پاڅون مشري کړې.